أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې ابو لهب و چې د اولې ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنۍ کې تیر کړی دی، چې قصې به په وروسته کې درته راسي. همدارنګه د ده ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او د ابو سفیان ابن حرب خور وه، د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخته دشمنه وه. دی به همیشه زوزان لرونکي لرګي یا شاخلې راوړلې او د هغو زوزان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې ایښول. کتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کومه لار تیریږي، په هغه لار کې به دغه زوزان کښېښول چې دغه زوزان د ده علیه السلام په مبارکو پښو ننوځي او آزار ورکړي. نو ځکه الله عز وجل وفرمایل وامرأته حمالة الحطب، یعنی د ده ښځه به د دوژخ د اور ولمبو ته په داسې حال کې ورننوځي چې د دوژخ د پاره به د لرګو د بار راوړونکي وي. فی جیدها حبل من مسد، او د دې په غاړه کې به د اور رسۍ وي. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډېر مفسرین وایي چې په دوژخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غاړګۍ وي، ځکه دې یوه ډېره قیمت بها غاړګۍ یا امیل درلودی او دې به پلات او عزا سره قسم یاداوه چې زه دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنۍ کې مصرفوم. نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض په دوژخ کې د اور امیل یا غاړګۍ ور په غاړه کې. او د دې بدبخت مرګ په ډېر عجبه شکل سره پیښ شو. هغه دا چې دې یو وخت د بوټو یا لرګیو بار را اخیستی و، پر لارې ستړی سوه، نو یې دغه بار پر یوه لو ډبره کښېښاوه چې ځان هوسا کړي. تقدیري د بار رسۍ د دې په غاړه کې غوټه سوه او بار د ډبرې شاته ولوېدی. نو څه پیښه سوه؟ د ډبرې یوه طرف ته بار زړیږي او بل طرف ته دا، دواړه په یوه رسۍ تړلي دي او رسۍ د دې په غاړه کې غوټه ده، تر څو چې نفس یې وخوت. دا د ابو لهب د ښځې مرګ او د ابو لهب د مرګ قصه به په وروسته کې واوري. او بیا د سورة الشعراء د 214 نمبر آیات په نازلېدلو سره چې الله جل جلاله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د عذاب څخه ستا نږدې خپلوان وبېروه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بني هاشم، بني عبدالمطلب او خپل قریبان په خپل کور کې سره راټول کړه چې د مطلب ابن عبد مناف د اولادې څخه هم څو نفره پکښې موجود وه او د ټولو نفرو شمیر و 45 نفرو ته رسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو کولو اراده وکړه، د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې شروع کړي، ابو لهب په خبرو شروع وکړه. ویل یا محمد، که تا موږ د دې دپاره راټول کړي یو چې ستا د دین بیان راته وکړې، نو خبرې مه کوه، موږ یې نه اورو. او پوسه چې ستا قوم د ټولو عربو طاقت او قوت نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې وخت او موقع د خبرو دپاره نه دی مناسب، نو چپ او څه یې ونه ویل. څو ورځې وروسته بیا خپل اقربا سره راټول کړه، مهماني یې ورته جوړه کړه. پس له عزته او احترامه، پس له خوړلو او چښلو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو شروع وکړه او ویې فرمایل الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. او بیا یې وفرمایل هیڅ رائد و خپل قوم ته درواغ نه وایي، زما دې قسم په هغه الله وي چې بیله د څخه بل الله نسته،
چې زه و تاسې ته خاص رسول الله یم او نور ټول خلقو ته عام رسول الله یم. په والله تاسې داسې مرئ لکه چې بېدېږئ او بیا داسې راژوندي کېږئ لکه چې راویښېږئ او ستاسې سره ستاسې د عملو حساب کېږي او تر هغه وروسته یا ابدي جنت دی یا ابدي اور دی. ابو طالب وویل موږ ستا نصیحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو او ستا سره کومک او معاونت زموږ ډېر خوښ دی او دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دي او زه یو د دوی څخه یم، خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښه وي. په هر څه چې امر کړه سوی یې پر هغه اقدام وکړه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم. خدا بیا بله خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابو لهب وویل والله دا بد کار دی، د مخه تر دې چې نور خلق یې منع کوي تاسې یې منع کوي. ابو طالب ویل یا والله تر څو چې ژوندي یو د ده دفاع به کوو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړې او هر یو ته د هغه په نامه سره خطاب کاوه. وی فرمایل یا بني کعب ابن لؤی چې دا عامه قبیله ده د قریشو، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني مره ابن کعب چې دا بیا د هغو څخه یو شاخ دی، خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد الشمس خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد مناف خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. یا بني عبد المطلب خپل ځانونه د اور څخه خلاص کړي. و هر یو ته د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب کاوه، حتی و عمګانو ته د هغو په نامه سره خطاب کاوه. ویل یا صفیه بنت عبد المطلب د الله د طرفه هیڅ نسم در سره کولای، زمو د الله د عذاب څخه نسم خلاصولای، خپل ځانونه په خپل خلاص کړي. یا فلان یا فلان هر یو په نامه یادوي. حتی چې خپل لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وویل یا فاطمه د دنیا د مال څخه چې ستا خوښ وي هغه زما څخه وغواړه، مګر د الله جل جلاله د عذاب څخه دې نسم خلاصولای. هر یو یې جلا جلا په خپل دین او اسلام خبر کوي او ټول یې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېرول. اوس نو دغه اقرباو څخه څوک و اسلام ته داخل سو او څوک نسو داخل. د هغې جملې څخه چې په اسلام مشرفه سو یو هم صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مور ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پشکاره سره خپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکړي. خو د قریشو عکس العمل د دغه دعوت په مقابل کې داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شاور وګرځول او د علیه الصلاة والسلام دعوت نه قبلاوه او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولای چې د پلرو او نیکګانو څخه راپاته دي او اوس زموږ د ژوند عادات او تقالید ګرځېدلی دي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته متوجه کړه چې تاسې باید خپل فکرونه او عقلونه د تقلید او متابعت د قید څخه آزاد کړئ، د عقل او منطق څخه کار واخلئ. او ویل دغه بوتان چې تاسې د هغو عبادت کوئ نه ګټه درسولای سي نه ضرر، او دا چې ستاسې پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه دا عذر نه دی، دا فقط روند تقلید دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر الهو عیبونه وویل، ضعیفه او بې وسه وبلل او ویل دا چې ستاسې پلرو او نیکګانو د هغو عبادت کاوه ستاسې پلرو د عقل څخه کار نه دی اخیستی، دا خبرې پر کفارو ډېرې درنې سوې. قریش ټول په قهر او غضب سوه. اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بوتانو عبادت کوونکي گمراه دي. دا خبرې لکه یوه صاعقه یا ټکه چې پر راولوېده. د مکې مکرمې په آرامه فضا کې زلزلې شروع سوې. قریش سره یو ځای سوه چې د دغه طوفاني انقلاب مخه ونیسي. بیریږي چې زموږ تقالید او موروثات به د بینه ولاړ سي، مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهوره دی څه وکړي؟ هغه داسې څوک دی چې د بشریت او ښو اخلاقو یو اعلی مثال دی. د ده په مثل یې
په دا ډیرو وختو کې خپل او د پلرو په عصر کې څوک نه ولیدلی. اوس حیران پاتې دي چې څه وکړي. ویل دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په قوت او ساتنه دونه قدرت پیدا کړي چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث بولي. دا معلومه خبره وه. هغه څوک چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او حفاظت کوي هغه ابو طالب دی. پس له ډیرو مشورو یې بل لار نکړه پیدا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دې دغه دعوت د کار څخه منع کړه او ورته ووایي چې دغه د علیه الصلاة والسلام دعوت چې وایي خپل الهه یا خدایان پرېږدي او هغه تاسو ته د نفع یا ضرر رسولو قدرت نه لري. دا زموږ و خدایانو تشکنځل دي او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو هغه چې پر دغه دین و گمراهي او ناپوهي بیانېږي. د قریشو دا فکر خوښ شو او ژر یې د هغه په عملي کولو شروع وکړه. نو د قریشو د اشرافو څخه یوه ډله و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یا ابا طالب دغه ستا وراره زموږ و الهو ته بد وایي او زموږ دین غلط بولي، زموږ عقیده باطله بولي، زموږ پلرونه چې پر دغه دین و گمراهان بولي او موږ پوهیږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی. یا دی زموږ څخه منع کړه چپ یې کړه چې زموږ خدایانو او دین ته بد نه وایي یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم دغه زموږ پر دین او د ده مخالفه یې. ابو طالب د دوی ښه پوست او نرم جواب وکړ او دوی هم ځنې ولاړ. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه خپل حال وو. د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کاوه او خلق یې دعوتول. د قریشو څخه یې په ظاهري شکل د ده اکا ابو طالب او د عبدالمطلب اولاده ساتي. په دغه موده کې و قریشو ته یو بل مهم کار پیدا سو. هغه دا چې د دعوت پر ښکاره کېدو فقط څو میاشتې تېرې سوې وې چې د حج موسم را نږدې سو او قریش پوه سوه چې د مختلفو ځایو څخه د عربو مختلفې ډلې مکې مکرمې ته راځي. نو دوی ویل موږ باید خامخا داسې یوه خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې یې و عربو ته وایو. دا د پاره د دې چې د محمد علیه الصلاة والسلام دعوت د نورو عربو پر زړه تاثیر ونه کړي. نو د قریشو مشران و ولید ابن مغیره ته راټول سو او په دغه باره کې مشوره ورسره کوي چې موږ باید و خلقو ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه ووایو. ولید ویل هو په اتفاق سره باید یوه خبره جوړه کړو او ټوله به هغه یوه خبره کوي، مختلفې خبرې به نه کوي ځکه په مختلفو خبرو کې یوه ډله هغه بله دروغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بلې ډلې په خبرو ردیږي. قریش ویل نو ته ووایه. ولید ویل یا تاسې ووایاست زه به غوږ درته ونیسم. قریش ویل خلقو ته به وایو چې کاهن دی. ولید ویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلی دي، نه د کاهنانو سجعه پکښې کې ده نه زمزمه. قریش ویل وایو به چې لیونی دی. ولید ویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او پیژنو یې، نه د لیونتوب وسوسه پکښې کې ده نه خرافات. قریش ویل وایو به چې شاعر دی. ولید ویل شاعر هم نه دی، موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز او حجز، قریز او مقبوض او مبسوط یې ټول را معلوم دي، د ده خبرې شعر نه دی. قریش ویل نو به وایو چې ساحر دی. ولید ویل ساحر هم نه دی، موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دی، نه د هغو پوکل پکښې کې دي او نه د هغو غوټه کول. قریش ویل نو څه ووایو؟ ولید ویل والله د ده خبرې خوږوالی لري، د خبرو ریښې یې خوشبویه دي او شاخونه یې میوهداره دي او د ده په باره کې چې تاسې دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټوله ناحقه او باطل وایاست. قریش ویل نو هغه ستا ښه او روښانه نظر راته ووایه. ولید ویل وخت راکړئ چې فکر پکښې وکړم. ولید فکر واهه څو په آخر کې وویل معقوله خبره دا ده چې ووایاست ساحر دی، داسې خبرې کوي چې په هغه سره زوی او پلار جلا کوي
ورور او ورور جلا کوي، ښځه او خاوند جلا کوي، سړی او خپل قبیله جلا کوي. پس له هغه څخه چې د قریشو پر دغه خبره اتفاق او مصلحت سو، نو یې د هغه پر عملي کولو اقدام وکړي. د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمې پر لارو نفر کښېنول. هر څوک چې په مکې مکرمې ته راتله هغه به بیرول چې پام کوي یو ساحر پیدا شوی دی چې په خپلو خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي چې خبرې یې وانوري. او د دې کار مشرتوب ابو لهب پر غاړه واخیستی. کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موسم په وخت کې خلق ویوه الله جل جلاله ته دعوتول، ابو لهب به په پسې و. دغه به ویل د ده خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی دی او کذاب دی، العیاذ بالله. او د دې کار نتیجه دا سوه چې د دغه موسم راغلو عربو دا خبر د ځانه سره وخپلو وطنو ته یوړي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت خبر د عربو په ټولو وطنو او قبیلو کې نشر شو. کوم وخت چې قریش ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دعوت څخه خلاص نه اخلي، نو بیا سره کښېنسته او په دې باره کې فکر وکړي او د دعوت د منع کولو د پاره یې ډېرې لارې وسنجولې چې د هغو خلاصه به درته بیان سي. اول، په مسلمانانو پسخند وهل، د هغو خوار بلل، پر هغو مسخرې کول، پر هغو خندل او درواغجنان بلل چې په دې کارو سره د مسلمانانو شویول مقصد و او د دوی معنوي قواوی یې ورضعیفه کولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې بې ځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایق خبرې ورته کولې، د مجنون او لیوني په نامه یې نارې وروهلې. الله جل جلاله د سورة الحجر په 6 نمبر آیات کې فرمایي: وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. یعنی دغه کفارو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل: ای هغه څوک چې پر هغه باندې قرآن نازل شوی دی، بېشکه ته خامخا لیونی یې. او ځینې وختونه به ورته ویل چې ته ساحر او کاذب یې، العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة صاد په 4 نمبر آیات کې فرمایي: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یعنی کفار د دې څخه تعجب کوي چې د دوی د جملې څخه و دوی ته بیرونکی رسول راغلی دی، او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی رسول ساحر، کوډګر، درواغجن دی. او کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کښېنستی او د ده پر شاوخوا به د ده صلی الله علیه و آله وسلم هغه ضعیفه اصحاب ناست وه، کفارو به پسخند په واهه او ویل به چې دا د ده مجلسیان دي. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تعالیمو او لارښوونو شبهات پیدا کول او د حقیقت څخه لرې درواغ پورې تړل او پر اسلامي تعلیماتو بې ځایه ایرادونه نشرول. لکه نن ورځ حتی د ده علیه الصلاة وسلام پر شخصیت د شبهاتو او ایرادو نشرول، او دا نشریات دونه ډیر و چې عام خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت کې د فکر کولو وخت او مجال نو. او قرآن مجید ته اساطیر الاولین پخوانی قصې ویل، او ویل به چې دا قرآن یو انسان ورشي، او ویل به چې دا څنګه رسول دی چې خوراک کوي او په بازارو کې ګرځي. او په قرآن مجید کې د کفارو د دغه ټولو اراداتو رد موجود دی. دریم، د قرآن مجید سره په پخوانیو قصو معارضه چې خلق به د قرآن مجید د اوریدلو څخه په هغه قصو مشغوله کول، او دا کار یې د نضر ابن الحارث په واسطه کاوه چې تفصیل به په وروسته کې درته راسي. څلورم، مساومات، یعنی یو څه راکه یو څه واخله. د دې څخه مقصد دا دی چې شرک او اسلام سره ګډ کړي، یعنی مشرکین د خپل شرک یو څه کارونه پریږدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دین او دعوت یو څه کارونه پریږدي. کوم وخت چې مشرکانو ولیده چې دعوت نور هم نشریږي او د خلقو توجه ورته زیاتیږي، قریش په بیره کې سوه چې دا کیسه نور هم پسې اوږدیږي او دوی مخنیوی نسی کولای.
او قریبه ده چې د اسلام او مسلمانانو مسأله پر ټوله مکه غالبه سي. نو د قریشو مشرانو دا مشوره او اتفاق وکړي چې داسې یو کار ته به محمد راوبولو چې تر اوسه مو هغه پیشنهاد نه دی ورته کړی. نوې خبره ده، شاید دا را سره ومني. ټول مشرانو دا خبره خوښه کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مشرانو سره د ملاقات لپاره راوغوښتی. سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم هم راغلی. قریش ورته کښېنستل او ویل یا محمد، هر پیشنهاد چې مو درته وکړي تا نه کوي قبول. اوس یوه نوې طریقه درته وایو او دا دې هم تا ته معلومه وي چې دغه نوې طریقه و موږ ته ډېره سخته او مشکله ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایاست دغه نوې خبره مو څه ده؟ قریش ویل موږ وینو چې ته پر خپله خبره ټینګ یې، نو به یو بل اتفاق وکړو. هغه دا چې یوه ورځ ته زموږ د الهو عبادت کوه او یوه ورځ به موږ ستا د الله عبادت کوو، سره برابر به یو. یوه ورځ ته زموږ پر دین او یوه ورځ موږ ستا پر دین. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د دین کار دی، دا اختیاري معامله نه ده، داسې نشي کېدلی. قریش ویل موږ به یوه هفته ستا د الله عبادت کوو او ته یوه ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکړه قبوله. قریش ویل موږ به یو کال ستا د رب عبادت کوو او ته یوه ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم انکار وکړي، ویل دا څه بې معنا خبرې دي، دا لوبې او مسخرې دي. الهه یا خدایان داسې وي چې یوه ورځ یې تابع او بله ورځ یې منکره یاست. ابن اسحاق وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه چې اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، عاص ابن وائل چې دا ټول د قریشو لوی مشران دي. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ودرېده او ویل یا محمد راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې او ته د هغه چا عبادت کوه چې موږ یې عبادت کوو. که ستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر وو موږ به هم په هغه کې خپله حصه اخیستې وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر وو تا به هم د هغه څخه خپله حصه اخیستې وي. الله جل جلاله د دوی په باره کې سورة الکافرون نازل کړي چې رب عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل دغه د مشرکانو مساومات یا مفاوضات په دغه قاطعه او جازمه فیصله سره وررد کړه. خو دغه مساومات د یوه یا دوه وارو دپاره نه دي سوي، بلکې دا خبرې د مشرکانو د طرفه څو واره او تکرارا سوي دي، خو هر وار بې فایدې وي. دا امکان نه لري چې هلته د مشترک عبادت موجود وي چې هم د الله منم او هم د ډبرو بوتان. او د الله جل جلاله دا قول هم په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، یعنی که ته د دوی و طرف ته لږ ور واوړې دوی تیار او آماده دي چې ستا و طرف ته در واوړي. مګر یا دا د عقیدې مسله ده، په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعات امکان نه لري. د عقیدې کار باید خامخا واضح، صریح او ښکاره وي. د عقیدې په کار کې نرمي، غوړمالي، د یو چا لحاظ او مراعات هیڅ نه ځایږي. د مشرکانو د طرفه د آزارو شروع کېدل. اوس نو د بعثت د 4م کال په شروع کې مشرکانو د دعوت د چپولو او منع کولو دپاره دغه ذکر سوي طریقې یوه پس له بلې عملي کولې. پر دې کار څو میاشتې تېرې سوې چې فقط دوی د خولې د خبرو څخه کار اخیستی. د مسلمانانو په ازارولو او عذاب ورکولو یې شروع نه و کړی، خو دوی ولیده چې دغه طریقې د اسلامي دعوت په منع کولو او چپولو کې بې فایدې دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو د بل وار دپاره بیا د قریشو سرداران او مشران سره راټول سوه
چې د دې مجلس او شورا د اعضاو شمیر 25 نفر وو او د دې مجلس رئیس ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. پس له ډیره فکر او پس له ډیرو مشورو د مجلس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو پر ضد ډیر جازم او قاطع تصامیم ونیول. ول هر څوک به د اسلام او مسلمانانو سره په جنگیدلو کې خپل وس او پوره طاقت استعمالوي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ازارولو کې به هیڅ دریغ او کوتاهی نه کوي او هغه کسان چې و اسلام ته داخل شوي دي یا نوی داخليږي و هغو ته به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول کیږي. دا ماده تصویب شوه او د هغو د عملي کولو لپاره تصمیمونه ونیول شو. اوس نو د نورو مسلمانانو په متعلق خاصتا د هغه ضعیف طبقه سره دغه مقررات عملي کول اسانه کار. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ډیر وقار او دبدبه خاوند دی، خوش شخصیت دی، د دوستانو او دشمنانو په سترګو کې لوی او محترم دی، د داسې چا سره څوک بل عزت او احترام نسی مخامخ کېدلی. د داسې چا په مقابل کې بے ادبی او سپکې خبرې کول بل رذل او بے شرف خلقو بل څوک نسی کولای. او پر دې ټول سربېره محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ابو طالب په ساتنه کې دی او ابو طالب د مکه مکرمه د خاصو مشرانو څخه دی. هیڅوک د هغه یو هګي ځان ته حلال نسی بللی او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه وراره دی. دغه کیفیت قریش په تردد کې واچول، مگر بیا هم تر کومه وخته دغه دعوت په مقابل کې صبر وکړي چې د دوی دینی زعامت او مشرتوب، دنیوي صدارت او امریت په خطر کې اچولې دي. اوس نو د مشرکانو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازارونه شروع شو چې دغه ازارونکو مشري د ابو لهب پر غاړه و. ابو لهب خو هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اولي ورځ څخه د مخه تر دې چې قریش د هغه د عداوت په باره کې فکر وکړي عداوت شروع کړی و. د صفا د غونډې د نارې په ورځ دی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناوړه جواب ووایه او خلقو ته د تللو امر وکړي. په ځینو روایاتو کې راغلي دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډې د خپل رسالت اعلان وکړي، ابو لهب یو ډبره واخیسته، غوښته چې په هغه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وولي او د بني هاشم په مجلس کې ابو لهب و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د اسلام د دعوت او بیانولو څخه منع کړ. او ابو لهب تر بعثت د مخه د خپل دوه زامنو د پاره چې عتبه او عتیبه نومېده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی لونی رقیه او ام کلثوم په نکاح کړی وي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت سره مبعوث کړ سو، ابو لهب خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونو په طلاقولو سره جبرن او قهرن امر کړ ترڅو چې هغه هم طلاق کړي. او کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم زوی عبد الله وفات سو، ابو لهب پس غستا و خپل نور ملګرو ته ورغلی او دا زیره پر کاوه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ابتر یعنی بے زوی سو. او دا مخکې درته ویل د حج په موسم کې چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور قبیله و اسلام ته دعوت ولې، ابو لهب تر شا په پسیو خلق ته ویل د خبرې ممنه، دا د دین اوشتي او درواغجن دي العیاذ بالله. په یو روایت کې راغلی دي چې یوازې پر دغه خبرو یې کفایت نه کاوه بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په ډبرو هم وشتي ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو به ویني بهیدلې. او د ابو لهب شزه چې ام جمیل ورته ویل کېده او نوم یې اروا بنت حرب ابن امیه او د ابو سفیان خور و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنی کې تر خپل میړه ابو لهب نه وکم. د شپې به زوزان راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار او د کور په دروازه کې به ورته شوول. یو بدخله او د اوږدې ژبې خاوند و. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تهمت او بے ځای خبرې کولې، د فتنې و اورته به پکا وهل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد چې هر څه پر خوله ورتله هغه یې ویل. نو ځکه قرآن مجید
دا د حمالة الحطب په نامه سره یاده کړې ده. کوم وخت چې دې واورېده چې د دې او د دې د میړه په باره کې قرآن نازل شوی دی چې هغه د تبت یدا سورت دی، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې هغه د کعبه شریف سره ناست او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورسره و او د دې پلاس کې یو موټ شګي هم ورسره وي. غواړي چې په دغه شګو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وولي. کوم وخت چې دا ورته ودرېده الله جل جلاله د دې پر سترګو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدل منع کړ. نو دې وویل یا ابا بکر ملګری دې چیرې دی؟ زه خبره سوی یم چې د پر موږ بد ویلی دي، په والله کمی ولیدي په دغه شګو به پر خوله وولم. او والله زه شاعر یم. او بیا یې وویل مذمما عصینا وامره عبینا ودینه قلینا، یعنی موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی کړې ده او د امر نه قبلو او د دین سره مو علاقه پرې کړې دي. او بیا رهیس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیات نه لیدلې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه نه لیدم. الله جل جلاله دا پر ما ډنډ کړ. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو لهب چې دغه ناوړه کارونه کول او په عین وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همسایه هم کورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور سره مشتی وو. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور همسایگان هم درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل کور کې د نن ډیر ازاراوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همسایگان چې ودته په کور کې آزار او تکلیف ورکاوه دغه کسانو: ابو لهب، حکم ابن ابي العاص، عقبه ابن ابي معيط، عدي ابن حمراء الثقفي، ابن الاصداء الهذلي. دغه څو نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همسایگان و وعده او اتفاق سره کړی وو چې همیشه به و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورکو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل کور کې په مانځه ولاړو. د دغه همسایگانو څخه به یو د پسه د نس مردار شیان پر ورغورځول ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجبور سو د په کور کې یو لوړ ډبره و لمونځ به د هغې ډبرې و شاته کاوه. او ځینو همسایگانو چې به پسه یا اوښ حلال کی د هغه د نس چټل او خراب شیان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و میدانې ته ورغورځول او یا به د علیه الصلاة والسلام د کور په دروازه کې ورته کښېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه چټلی او مرداري لری او کلمه په یو لرګي راپورته کړه او د خپل کور په دروازه کې به ودرېدی. فقط دونه به وویل یا بني عبد مناف دا څنګه همسایه توب دی؟ ایا د همسایه حق دغه دی؟ تر دغه جملې زیات نور څه نه ویل او بیا به هغه چټلی لری وغورځول. او دا آزارونه همیشه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده. هر ورځ به دغه همسایگانو خپل انبار او کشره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور مخ ته غورځول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به استکول. اوس نو ته فکر وکړه که یو سړی بد همسایه ولري څونه په تکلیف، مګر که ستا ټول همسایگان بد سي او ستا د تکلیف او آزار نیت یې هم کړی وي نو بیا به دې څه حال وي؟ خو زموږ پیشوا او پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل همسایگانو څخه دغه سي آزارونه او تکالیف لیدل او تاریخ ژوند یې تیراوه. عقبه ابن معيط په خپل خباثت او شقاوت کې نور زیاتوب هم کاوه. امام بخاری د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف سره لمونځ کاوه. ابو جهل او د قریش نور مشران هم هلته ناست و او ورته ګوري. زړونه یې د قهر او غضب ورته ډک دي. په دغه وخت کې نور خلق راغله او د کعبه شریف سره یې یوه اوښه حلاله کړه. نس یې ورسره کوي کلمې او لړمون یې ځینې راویسته. قریش ورته ګوري نو یې په خپل مابین کې سره وویل څوک دغه کلمې اخلي او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سجدې په وخت کې د پر سر ورږدي. قریش خاندي او مسخره کوي، غواړي چې یو څوک دا کار وکړي.
خو عقبه ابن معیط ملعون ویل دا کار زه کوم. قریش خاندي او عقبه ته وایي ونیسه ولاړ سه. یو د دې خوا بل د بلې خوا څو عقبه لعنت الله علیه ولاړ سو او هغه د اوښې د نس مردار شیانې راواخیسته. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده سو د هغه پر سر یې ورکښېښود. ویني مرداري غوړزګي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک سر پراته دي او د صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته سر پر سجده ایښی دي. عقبه ملعون بیرته د قریشو پر طرف ورهیسو او خاندي. شین شین د خندا کیږي. هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رذل او خبيث عمل خاندي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته پر سجده دي او دغه چټل او غوړ شیان پر سر پراته دي او قریش خاندي. هغه څوک چې دغه قصې روایت کوي وایي قریش دونه وخندل چې د ډیری خندا څخه به پر یو او بل خوا کژیدل او یو به پر بل ځان تکیه کاوه. د ډیری خندا څخه ځانونه نسوي تکیه کولای او دا خندا یې ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه حالت و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به حرکت و خپل رب ته پر سجده سر ایښی او د سجدې څخه نه راپورته کیږي. څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی لور حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله او په ژړا یې دغه کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه ایسته کړې. فکر وکړئ دغه قسم معامله د مکه مکرمه د یو سردار سره د صادق الامین سره کېده بل دې څخه چې نبی پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي. خود قریش ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلق یې د یو رب او عبادت ترابلل او د بوتانو د عبادت څخه اخلاصول و دغه اندازې ته رسیدلی و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغ سو او د هغه مردارو کلمو ویني خیري غورځګي پر پراته و نو یو دوی ته کتل او شراوی ورته کولې ویل اللهم عليك بقريش. درې واره یې دغه جمله وویل او بیا یې د دوی نمونه یادول. اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. د دغه ناس د خلق نمونه یادول یو یو په نامه سره یاد کړي. راوی د حدیث وایي ټول هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نمونه یاد کړه په والله ټول می د بدر د غزا په ورځ مړه او مردار سوي ولیده. ټول ووژل سو. هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوړه کار کړی وو ټول د بدر په ورځ مردار کړه سو. ورونو تاسو واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو وخت شرا وکړه او څو وخت قبول سو. پس لکلو ټول ووژل سو. په دې کې و ټول مسلمانانو ته اشاره او لارښوونه ده. کوم وخت چې دعا کوي او د رب عز وجل څخه یو شی غواړي تلوار بنه کوي دعا مو قبليږي مګر وخت یې په الله جل جلاله پورې تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ستاسو څخه د هر چا دعا قبليږي ترڅو چې تلوار ونه کوي. صحابه کرام پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله یو څوک څنګه تلوار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه داسې چې یو نفر وایي دعا می وکړه دعا می وکړه دعا می وکړه او قبول نه شو. ورونو قبلېده داسې نه دي چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا زما کار وسی. قبلېده شاید پس له کلو وسی لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې په دغه حالت کې وسو. پس له کلو یې دعا یا شرا قبول شو. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کلونه په بار کې نیسي د نور خلقو په باره کې څه خیال کوي؟ مقصد دا چې دعاوي کوي هر څه چې د الله جل جلاله څخه غواړي وی غواړي مګر تلوار مکوي. که چا تلوار کاوه دعا یې نه قبليږي. ځکه د حدیث شریف لفظ هم داسې دی چې فرمایي یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل، یعنی ستاسو څخه د هر چا دعا قبليږي ترڅو چې تلوار ونه کړي. موږ مخکې د هغه ازارو بیان کاوه چې د مشرکانو د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدل. اوس هغه بحث پسې پوره کوم. امیه ابن خلف چې دوی هم د قریشو د رئیسانو څخه وو
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې خو به د هغه بد ویل، خو کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي په ښکاره سره به هم بد او پوچ ورته ویل. د الله جل جلاله دا قول چې فرمایي ویل لكل همزه لمزه د دغه امیه ابن خلف په باره کې نازل شوی دی. ابن هشام وایي همزه هغه څوک دی چې په ښکاره سره یو چاته پوچ او فحش وایي او په سترګو هم اشاره ورسره کوي، چشمکان وهي. او لمزه هغه څوک دی چې د یو چا په غیاب کې یعنی پشله د هغه عیبونه بیانوي او ازاروي. مګر د امیه ابن خلف رور ابی ابن خلف د کفارو د هغه جملې څخه وو چې د مسلمانانو سره ډیر زیات عداوت او دشمنی درلود. یو ورځ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او یو زوړ پخوانی هډوکی په لاس کې وو. داسې زوړ هډوکی وو چې بالکل شوړېدلی او پوسیده وو. دا هډوکی مات کی او په هورغوي کې سره وموږي څو داسې سو لکه ایره. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ور وپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ته وایې چې الله موږ بیرته د دغه اورو څخه راژوندي کوي؟ څوک پس له مرګه موږ بیرته راژوندي کولای سي؟ پس له دغه څخه چې موږ دغسې ایریسو لکه دغه هډوکی بیا راژوندي کېدای سو؟ په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. یعنی ومشته د وراسته شوړېدلې هډوکي مثال راوړي او خپل پیدایشت یې هیر کړی دی. وایي څوک به دغه هډوکي یا دغه هډوکي ژوندي کړي حال دا چې هغه وراسته او شوړېدلې دي. الله جل جلاله فرمایي قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودته وایه چې به هغه قادر مطلق ذات ژوندۍ کی چې اول واره پیدا کړی دی. حال دا چې دغه الله پر هر قسم پیدایشت ښه عالم دی، کني پیدا کول وی کزاړه. سبحان الله، هغه ذات چې اول واره د هیڅ څخه پیدا کړی دی دوهم واره هم هغه ذات پیدا کوي. دغه آیاتونه دغه ابی ابن خلف کافر پر رد کې نازل شو. عقبه ابن ابي معيط چې دوی هم د قریشو او مشرکینو د مشرانو څخه وو، د دې د پاره چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دغه د دشمنی دغه معامله او گزاره لږ څه آرامه سي. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میلمه کړ. کم وخت چې خواړه راوړل سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو څخه انکار وکړ. د کور خاوند عقبه ابن معيط ورته ټینګ دی چې ډوډۍ وخوره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا تر هغه بستا ډوډۍ ونه خورم چې ته ونه وایې اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. عقبه چې هر څه کوشش وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډوډۍ وخوري، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو لپاره دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې امید وو که عقبه دغه د شهادت کلمې مراعتا هم ووایي په نتیجه کې به مسلمان سي. لکه حمزه رضی الله تعالی عنه چې ابو جهل ته ویل ته محمد تشکنځل کوي او زه د هغه پر دین یم. دا خبره د حمزه تر خولې بې ارادې راووته، خو بیا د دغه خبرې په واسطه مسلمان سو. د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه به بیا په وروسته کې درته بیان سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا امید وو که چیرې اوس عقبه د ډوډۍ خوړلو په خاطر د شهادت کلمې ووایي خو آخر شاید مسلمان سي. عقبه هر څه ځان یوې خوا او بلې خوا ته کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپله خبره ټینګ وو. عقبه فکر وکړي چې میلمه دی، دا امکان نه لري چې ډوډۍ ونه خوري او لاړ سي، دا عیب دی. نو عقبه د عقیدې په سبب نه بلکې په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خواړه وخوري د شهادت کلمې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډوډۍ وخوړه. مګر ورسته په قریشو کې دا خبر نشر سو چې عقبه ابن معيط د شهادت کلمې وویلې. قریش په